الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. درنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ سي، حتما خوشحاله به یاست. خلک وایي چې نه مرې لا به واورې. نن د طالبانو د عدلیې وزیر د عدلیې مسخره اعلان کړی دی، په کوم څرګندونه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د شاهي دوران، البته ظاهرشاه پاچا د وخت د اساسي قانون اعاده غواړو، خو د اسلام د شرایطو په رڼا کې. دا په خپل ذات کې اول خو د طالبانو له خپل نظریې سره یو بل غټ ټکر دی. دغه وخت اساسي قانون چې دی هغه د امارت په نامه باندې دی، یو مذهبي تیوکراسي په اصطلاح یا مولکراسي سند نه دی. هغه د یو مشروع دولت لپاره اساس و سند دی. یوه خبره دوی امارت اعلان کړی دی او بیا د امارت په منځ کې بل نظام په امارت کې را جوړوي، او کوم اساسي قانون چې دوی وایي چې موږ به تطبیقوو هغه په اصولو کې د دوی له جوړښت سره، د دوی له د نیچر سره او له طبیعت سره برابر اساسي قانون نه دی. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې دوی په تیرو 20 کلو کې، بلکې په تیرو 40 کلو کې دغه ټولو اسلام کارو د وضعي قوانینو په خلاف خبرې کولې. دوی یو بهانه د جهاد دا وله چې وایي موږ شرعي قانون غواړو، وضعي قانون نه غواړو. وضعي قانون هغه دی چې انسانانو وضع کړی دوی په نسب باندې، او دا د خدای د قانون خلاف خبره ده. دا د خوارجو تصور دی، لیکن دوی تیر 20 کاله دغه اسلام کارو په دغه بهانه باندې خلک دلته وژل چې وایي موږ وضعي قوانین نه منو. یوازې دوی نه، موږ چې کله په پېښور کې په د اخواني حلقو کې به هم درس وایو، دا بحث بیخي زیات مطرح و. وضعي قوانین او وضعي قوانین، وضعي قوانین او وضعي قوانین، مقابل کې شرعي قوانین. وضعي هغه دی چې انسانانو وضع کړي دي. اساسي قانون د افغانستان لپاره دا نن چې دوی غواړي دا د دوی غوښتنه نه ده، د دوی مجبوریت ده. دوی د خپل مجبوریت په خاطر باندې د خپل، البته مجبوریت د څه شي دی؟ مجبوریت د افغانستان مجبوریت نه دی، د دوی په قدرت کې د بقا مجبوریت دی چې دوی باید په قدرت کې پاتې شي. طالبانو دا ور اراده کړې چې په قدرت کې به په هر لحاظ ځان پاتې کوي، که د امریکا په چاپلوسي وه، که د روس په چاپلوسي وه، که د چین په چاپلوسي وه، که تر شریعته په تېرېدلو، که په بل هر دلیل چې په هر بهانه چې دوی په قدرت کې پاتې کېدای شي، دوی باید تر خپلو اصولو هم پښه کېږدي، خو دوی باید په شریعت کې پاتې شي. دغه بله یوه هڅه ده چې دوی باید په واک کې پاتې شي، چې تر هغه خپل دوی چې وایي شرعي قانون غواړو، تر شرعي قانون بیا تېر شول یو وضعي قانون ته دوی په اصطلاح باندې. خو بیا یې قید ورسره کېښود دې لپاره چې بیا خپل له قانونه هر وخت دوی تخلفات وکړی شي. د هغې لپاره یو فرد کېښود، یو قید چې وایي تر کومه چې دا قانون د اسلام له اصولو سره په رڼا کې دی، نو په هغو مواردو کې به موږ دا قانون منو. نو اوس خبره دا ده چې په دې قانون کې خو پارلمان دی او ملي شورا ده. مثلا آیا ته ملي شورا منې؟ په دې کې د انسانانو فردي ازادۍ تضمین دی په دې قانون کې. آیا ته انسانانو فردي ازادیو ته درناوی لرې؟ په دې کې د رسنیو مثلا د مطبوعاتو د ازادۍ تضمین دی. په دې کې د بشري حقونو نور ټول معیارونه منل شوي دي. د افغانستان د ټولنې تنوع په پام کې نیول کېدل او نور مسایل دي. خبره دا ده چې دا قانون خو تاسې مخکې تر دې ستاسو ووایاستئ چې موږ یې عملي کوو، تاسې نقض کړی دی، ځکه د تا مشر هغه شکل د حکومتدارۍ دی دا غیر د هغه قانون مطابق نه دی، نه د شرع مطابق دی او نه د دغه قانون مطابق دی. چې کله په اصولو کې، یعنی په اساسي قانون کې اساسي مسایل ډېر زیات مهم دي. په اساسي مسایلو کې تر ټولو اساسي چې د خپله د نظام جوړښت،
چې کله ته د نظام جوړښت د تا امارتي وي، دا په خپل ذات کې له هغه جوړښت نظام سره هغه قانون تعریف کړی دی فرق لري. نو ته څنګه دلته قانون تطبیقوي په داسې حال کې چې د قانون د تطبیق هغه منبع چې بیرته قانون تعریف کړی ده هغه د هغه قانون نه خلاف ده، نو بیا ته سره کم کولی شي چې هغه قانون په خپله حقیقت دا دی. حقیقت به زه درته وایم، اوله خبره خو دا ده چې دوی تر خپل هغه خبرې تیر دي چې وایي موږ دلته شرعي قانون غواړو او دا وضعي قوانین دي. ځکه د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون د افغانستان د تیرو د جمهوریت اساسي قانون اساس هم تقریبا همغه اساسي قانون و، یوازې د واک په برخه کې ځینې تعدیلات پکې راغلي وو. نو هغه قانون لاندې که د واک قاعده خدای اسیم نه مني، لاندې قانون خو هغه بې له هم معمول و، اکثره مواد د هغه قانون چې وو. کمې برخې چې اپډیټ سوي وي هغه تر پخوا ډېرې اسلامي کړی سوي وي. هغه تر په هغې کې مثلا ازادۍ شرعي ازادۍ زیاتې تأمین وي د انسانانو لپاره. د افغانستان د ټولنې تنوع یا د همه شمولیت په نظام کې و دا ښه پکې تأمین و. مثلا د بشري حقونو له معیارونو سره یې ښه اړخ لګاوه. استبدادي طبیعت او نیچر یې نه درلود، شاهي طبیعت او نیچر یې نه درلود. هغه دغه وروستی قانون تر دې ډېر اسلامي و. یعنې ته په حقیقت کې هغه قانون چې تر د جمهوریت تر وخت تر قانون کم اسلامي و هغه منې، هغه د خپل نظام اساس ګرځوي. دلته خلکو ته باید دا واضحه شي چې اساسي قانون چې دا هغه د یو ملک له بیرغه رانیولې د ملک تر د نظام تر جوړښته پورې د اتباعو تر اساسي حقونو پورې خلاصه ټول اساسي مسایل رانغاړي. اساسي مسایل دوی مثلا د نظام جوړښت چې دی دا خو دوی دا آلریډي دوی خپل امارت اعلان کړی دی او امیرالمؤمنین یې ورک دی او یو ورک سړي په فرمان باندې وزیران مقرریږي، والیان مقرریږي. بل دا ده چې دوی مثلا پارلمان تصور بیخي قطعا دوی مني نه، دوی دا نه مني چې قوانین دي دلته انسانان ته، البته که یې مني نو بیا به خپل د 100 کلو ټولې خبرې ردوي او خپلو افراطیانو ته به اول قناعت ورکوي. ستاسې خو ډیموکراسي په دې نه منله چې وایي دا وضعي قوانین انسانان وضع کوي او هغه د خدایي قوانین چې دي هغه باید عملي سي. پارلمان باید قانون جوړ نه کړي. نو اوس په دغه قانون کې خو وایي چې دلته باید هغه ملي شورا یا هغه قوانین تصویب کړي. په دې کې بیا د بیرته څه وایي دلته به اوس دی بیا په دین کې ګوتې درته وایي. ځکه دوی خو دوی یو فرصت یې دا دی، د دوی یو څنګه درته وایم بخت یې په دې کې برابر دی چې دی هر وخت دین ځان ته بس د مومو دین دی، هر شکل یې بدلوي ځان ته. عکس ناروا و بیا روا سو، ویډیو ناروا و بیا روا سو، ښځو تعلیم و د ښځو باندې راوتل ناروا و بیا یو وخت بیرته روا سو. په تلویزیون کې به مو ورسره ناست ول، امریکې سره خبرې ناروا وې بیا بیرته روا سوې. بیا اساسي قانون چې و دا وضعي قانون بیا بیرته هلته شرعي قانون دی راوست، بیا بیرته شرعي قانون کو. اوس دا هغه د سودي بانکونه دا اوس ناروا دي، بیا به بیرته دا روا سي. دا اوس یې روا کړي دي، څه مشکل نه ورسره لري، هغه اوس روا سول. ډېر شیان دي، یو وخت به ناروا وي د هغه په نامه به خلک وژل کېږي. دوی ګورې په تېرو 100 کالونو کې د واکسین په کارتون خلک ووژل. اوس بیا دغه دی تر هغه حده پورې دوی د روا او ناروا قاعده په خپل لاس کې اخیستې ده چې هر شی په 100 کاله کې دا دین تقریبا نیم دوی بدل کړی ده. نیم دین د 100 کالو تر دا اوسه پورې بدل سوی. او دا ولې بدل سوی؟ یوه پوښتنه دا هم کېدی چې ولې بدل سوی ده؟ دا د یوې ډلې قدرت ته د راوستلو لپاره او په قدرت کې د بقا لپاره بدل سوی ده. دا یوه خبره. دوم دا ده چې دا د امریکایانو د حضور له امله بدل سوی ده. امریکایان چې دلته راغلل، تعلیم او تحصیل ورسره زیات سو، خلکو دنیا ولیده، له ټکنالوژۍ سره اشنا سول، نوي مسایل یې ولیدل. خپله ملایان او طالبان هم ځینې متاثره سو. د آیفون له زوره دین بدل سو. آیفون او دین مقابله ده او د آیفون په وسیله باندې او د سمارټ فون په وسیله باندې اوس ویډیو عامه سول. نو چې عامه سوله نو اوس دغه د ویډیو روا ده، مشکل نسته پکې. عکس اوس روا ده. په عکسونو دوی په ارګ کې به یې دغه د پخوانۍ
دغه وې دا یې ټولې ړنګې کړي وې په غاړې ځینې ورټوکې کړي وې پخوا په آرشیف کې یا مثلا عکس بیا هر چېرته ولیدو اوس عکس روات هر شی هر مسله د دین چې د دوی ضرورت شي ورته هغه بیا بدلوای شي ځکه دی خو هغه ده کې دی خو دین کې سورس کوډ له ده سره د مالکیت دین ده اخیستی ده شارع چې ورته وایي هغه تشریعونکی شارع خدای او رسول ته وایي او دوی په حقیقت کې دوی اوس شارعان دي او دغه دا چې دی د استبداد شرک ګڼل کېږي په همدې خاطر شرک ګڼل کېږي قرآن کریم کې وایي چې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اولیاء اربابا من دون الله او له پیغمبر سلام پوښتنه کېږي چې دا څه رقم به یهود و نصارا او خپل ملایان او خپل پیران خپل په خدایي منل نو وایي پیغمبر سلام ورته وویل چې دا به دین د دوی په لاس کې ولو څه رقم به یو شی حلالول ځان ته به حلالول څه رقم به حرامول ځان ته به حرامول و چې د همغو په ګام روان دي دین یې په خپل لاس کې اخیستی دی څه رقم د دوی پکې ګټه سوله هغسې درته راتاوایي مومیایي دی بس اړوي را اړوي دغه اساسي قانون درلودل پخوا د دوی تصور نه و دوی په ویل چې دا خو هغه ده نو وضعي قوانینو موږ خلاف یو شرعي قوانین باید دلته شرعي قانون نه وضعي قانون چې دی دا د فساد سرچینه ده اوس هم دا ټول افراطیانو د خوارجو دا خلک د اخوانیانو دا په دا نصابونو کې اوس هم دوی وایي لکن نن بیا بیرته دوی لپاره روا ده دوستانو اول خبره خدا ده چې دا خبرې د قانون او مانون دا خبرې له طالبانو لرې دي طالبان اول یو د طالب له منځه ځان خبر کوي دا خلک چې دي د کم نظام دی جوګه نه دي او مطلقه ګډوډي په افغانستان کې حاکمه ده د دوی په منځ کې دومره کشمکش دی زه فقط د دغه تېرې یوې میاشتې بعضې مسایل درته په ګوته کوم چې څومره کشمکش دی لوګر ولایت هغه ونیود د حقاني شبکې بخښنه غواړم د ملا ایوب په نامه باندې که ایوبي په نامه باندې یو چا ونیود بیا د حقاني شبکه راغله صاحبه دا یې ځینې خنې ور ټول کړل چې دا وځه ځینې دا زموږ ځای دی هغه یې راوساړو په کابل ولایت کې دوه دغه دي اوس هم دوه والیان دي یو ملا حماسي ده د یوې ډلې ده او یو ملا شیرین ده کنداریانو د ډلې ده د کابل امنیه قمندانۍ دوه قمندانان لري دا اوس په د تیر و میاشت کې درې د دفاع وزیران دي دوی دغه سوي دي بدل سوي دي درې د داخله وزیران بدل سوي دي درې د اطلاعات و فرهنګ وزیران بدل سوي دي اطلاعات و فرهنګ وزیر اول متقي سو بیا مجاهد کو بیا خیر الله خیر خوا کو دا د موینانو خو داسې حال دی چې بس هر سړی راځي پې کیني هغه نن پې ناست وي سبا ته بیا بل راغلی ورته وایي چې پلار دې ما له دې ځای نه چې ولاړولی هغه پې ناست وي دا هره ورځ دوی په نظامي ځایونو کې په کابل کې ډزې کېږي او په دې کې موږ نه پې خبرېږو چې په منځ کې څوک مړه کېږي او څوک نه مړه کېږي د دوی په دې حالت باندې په دې وړو وړو څوکیو سره جنجال دی او جنګ یې دی سره د په هغه کې په کابل په منځ کې صحت عامې وزیران تر اوسه پورې درې دي د عامې روغتیا وزیران چې دي دوی تر اوسه پورې په تېره یوه میاشت کې بدل کړي دي زه مثلا دغه درته ووایم دا نومونه یې در واخلمه څخه هېرېږي کله کله دوی دا شیان داسې نخره نومونه یې دي کورنۍ وزارت ته یې درې وزیران اول یې ابراهیم صدر و بیا یې اوس سراج الدین حقاني کړی دی دوه بدل کړي صحت عامې کې اول کې عبدالله کندهاری و چې حقانیانو بیا مخه ونیوله وروسته بیا ډاکټر وحیدالدین مجروس و اوس یې بیا یو درېیم سړی را مقرر کړی دی دا په یوه میاشت کې په هره وزارت او په هره اداره کې دوی شل نفره وزیران سوي دي هلته یې د هغه دغسې حال دی زه دا اوس یو کلیپ تاسو ته اورومه در د مجاهدینو یې دغه حال دی چې رمباړې وږي چې هله موږ پاته سولو څوکۍ ټولې داسې خلکو ته په لاس ورغلې چې هغه په امارت کې قربانۍ نه جوړ کړي دغه ته غوږ ونیسئ دا هیله لرو چې زموږ غږ باید په غور سره واورېدل شي دا د وزیرې طالبان دي چې تاسې ژړا واورئ دا هغه زخمي خلک دي دا خوشتوي خلک دي دا هغه خلک دي چې په حقیقت سره یې د الله د رضا لپاره کار کړی دی خو نن یې هېڅوک غږ نه اوري نن هغه کسان د دوی پر ځای درېدلي دي چې ټول عمر یې په فسق و فساد کې تېر شوی دی خو دا کوم مجاهدینو چې د الله د رضا لپاره خدمت کړی باید دوی ته ځای ورکول شي نو دا
مجاهدین چې تاسې ژړاوي اورئ دا د حجرې مجاهدین دي دا ټوله په زړه کې داسې ارمانونه لري چې زموږ د ارمانو سره لوبې کېږي زموږ چې کوم خدمتونه کړي د هغو سره لوبې کېږي نو ټولو مشرانو ته زموږ دغه غږ دی دغه مصدا ده چې زموږ غږ باید په غور سره واوري دغه کوم مجاهدینو چې حقیقت خدمت کړی دی باید دغو ته په ښه سترګه باندې وکتل شي هغه مجاهدینو چې په حقیقت سره خدمت کړی دی هغه نن بېخوا شوي دي هغه یې بېطرفه شوي دي هغه خلک راغلي دي چې قسم په خدای چې هر څوک یې ویني په زړه کې یې دردونه پیدا کېږي او تر سترګو یې اوښکې را روانې زموږ غږ باید امیرالمؤمنین شیخ هبت الله اخندزاده صاحب ته ورسېږي چې دلته زخمي خلک سته دلته د شهیدانو کورنۍ سته دلته علما سته دلته طالبان سته ټول علما ټول مجاهدین چې د الله د رضا لپاره خدمت کوي نن داسې دي داسې بېخوا شوي دي قسم په خدای لکه یو بل نظام چې راغلی خاص غله خاص فسادکاره خاص زناکاره خاص هغه کسان اوس په صف کې داخل شوي دي هغه کسان یې د صفه ایستلي دي چې هغو په حقیقت سره خدمت کوي دا کسان باید د صفه څخه لیرې شي دا چې اوس په کومو اوضاګانو کې موږ وینو دا چې پر کومو دغو باندې ولاړ دي پر زنځیرانو باندې ولاړ دي قسم په خدای دغه شان ولاړ دي چې هر څوک یې ویني څه دغه احساس کوي دغه درد یې په زړه کې را پیدا کېږي چې باید دغه کسان که تر یو څو ورځو پورې نور یې دغه مجاهدین چې نن بېخوا دي بېطرفه پاتې دي دا ټوله به د دغه طالبانو په مقابل کې درېږي دا چې نن پر دغه زنځیرو ولاړ دي دا چې نن په دغه اوضاګانو کې نو له ملا صاحبانو داسې ورخ وړی دی او ورخ یې باید وړی واجنې دا خو داسې نه ده چې دا دلته دوی ته کوم غیر مترقبه پیښه ور وسوله ورور دا حکومت تا په چا باندې کاوه 80,000 کدرونه په اوله اونۍ کې له کابله ووتل دا نظام خو روان و خو په یو چا روان و دا په دې نظام کې د مالی چارې سنبالېدې په کوم شکل باندې په کومه اندازه منابع دې نظام ته له نړۍ سره د نظام د حسنه روابطو له امله راتلل هغه ته مثلا د افغانستان کې د یوې میاشتې معاشات د کارمندانو طالب یې ورکوي د یوې میاشتې حد اقل له ډېره کمه حسابه چې کم معاش ورکړي دی به 100 میلیونه ډالره یوازې د یوې میاشتې معاش ورکوي 100 میلیونه ډالره یوازې د یوې میاشتې معاش کېږي چې معاش ورکړي داسې معاش په څه رقم رسیږي داسې د تیلو تم ضرورت ته د پیسو ته به انکشافي کارونه هم کوې دا سړکونه درته پاخه کړی شوي دي دا په هره میاشت کې ترمیم غواړي دا سړکونه چې 2-3 میاشتې ترمیم نه شي دا سړکونه بیا ختمیږي دغه پلونه ترمیم غواړي دا ښارونه چې د مینټننس غواړي دا د یوې وزارت د چمنونو ساتل دی یو ارګ د چمنونو ساتل دا اوس د ارګ چمنونه پرون به هم لیدلی چې پوهنتون په هغه کې په چمنو کې وزې او میږې خوسي کړي دي د ارګ چمنونه اوس په وچېدو د ګلدانونه یې ټول وچ دي بله ورځ یو چا مسیج کړی ټول ګلدانونه یې وچ دي د وزارت خانو شاوخوا ښایسته ښایسته وزارتونه دوی ته ورخوسي کړی سول اوس یې په شوبو کې پراته یي په شوبو کې بړستنې اچولې صاحبه په ښایسته ښایسته شوبو کې په ښایسته ښایسته فرنیچرونه چې دي په هغو باندې اوس دوی په د دفتر په میزونو باندې ویده یي بل ورځ به م لیدلی یي په بیلیارد باندې زما خبره دا ده چې له دې خلکو دا توقع غلطه ده چې دوی دلته قوانین راته یا جوړ کړي یا د په قانون باور ولري یا د قانون په معنا وپوهېږي دوی په دې نه پوهېږي چې دا نن چې دوی دا کومه خبره کړې چې دا قانون د اساسي قانون به دلته تعمیلي په دې نه پوهېږي چې دغه خبره زما له خپل ذات سره له خپل د نظام له جوړښت سره مې په ټکر کې ده دا خبره زما له توانه وتلې دی دې خبرې عملي کول ځکه چې دا عملي کوم زه به کډه به باروم زه به کور ته ځم په دغه شي باندې دوی نه پوهېږي یو سړی چې تر دې حده جاهلي چې د خپل ځان په ضد خبره کوي په معنا باندې نه پوهېږي په دې حد کې مسخره لطفا دغه خبرو ته دې هدف دا دی البته دا مشوره به کېدی چې پاکستانیانو ورکړي څو هدف دی اول هدف یې دا ده چې دوی غواړي چې د دې اساسي قانون د منلو اوازه خپره کړي د افغانستان خلک چې دي هغه د شاهي دورې ته د یو ارامې ښایسته دورې په سترګه ګوري یو نوستالژي ورته وایي که څه شی ورته وایي هغه د تیر یاد او د تیر مینه دا د خلکو په زړه کې د هغه وخت دوی غواړي له دغې مینې استفاده وکړي د ظاهرشاه پاچا د دورې له نامه تیر ځل هم دوی استفاده وکړه کله چې تیر ځل دوی افغانستان ته راغلل خلکو ویل وایي دا د پاچا لښکر ده په حقیقت کې دوی د پاچا څه کوي چې افغانستان ضد او د افغانستان دښمنانو
دومه دا ده چې دوم هدف د دوی دا ده چې نړیوالو ته یو تصور ورکړي، ځکه دلته خو دوی د سرمایه ګزاري خبرې کوي. دوی که چېرته په یو سرمایه ګزار افغانستان ته راوړي، اولنی شرط د هر پانګه اچوونکي لپاره دا ده چې په یو ملک کې د قانوني شرایط هلته برابر وي، یعنې قانوني شرایط درلودل چې مثلا سبا د هغه له یو چا سره دعوه کېږي یا دعوه به په چا فیصله کوي، په کوم قانون به فیصله کوي، په هغه برخه کې قوانین شته که نه شته. دا ډېر اساسي غوښتنه د سرمایه پانګه اچوونکو. دوی مثلا د پانګه اچوونکو خبره کوي، یا مثلا د بانکونو د فعالیت خبره کوي، یا مثلا له نړۍ سره د مختلفو قسمو مراوداتو خبرې کوي، یا مثلا په تجارتي اتحادیو کې د ګډون خبره کوي. دا ټول چې دي بغیر دې چې په افغانستان کې قانون وي، دا کار نه شي کېدی. له اساسي قانونه پرته یو هیواد نشته. یعنې د یو هیواد د هیواد ګڼل کېدلو لپاره یو اساسي شرط دا دی چې هلته به په هغه هیواد کې اساسي قانون یو قانون به نافذ وي. هغه قانون تر اوسه پورې دا یوه میاشت کېږي چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته. افغانستان مطلقاً ځنګل دی. اوس دوی غواړي چې هغه قانون چې دوی هېڅ عقیده نه ورته لري، په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ تعریف شوی، بیرغ دوی نه مني. په هغه کې د نظام شکل تعریف شوی دی، هغه دوی نه مني. اوس دلته یو قاعده ورته ایښې ده چې که د اسلام خلاف ولو، هغه برخې چې د اسلام موافق دي. په هغه قانون کې ویل شوي چې افغانستان به ملي شورا لري، د هغه لپاره د انتخاباتو یو سیستم دی، هغه دوی نه مني. په هغه قانون کې په سلګونو نور داسې موارد دي، مثلا فردي ازادۍ د تأمین دي، د انسان د افغانانو د افرادو په حیث باندې څنګه لباس اغوندي، څنګه ګرځي. ظاهرشاه د وخت د خلکو لباسونه به تاسې کتلي په تلویزیونونو په ویډیوګانو کې، هغه دوی نه مني. هغه قانون نه مني، بیرغ یې نه مني، د نظام جوړښت یې نه مني، ملي شورا یې نه مني، انتخابات یې نه مني، په هغه کې ازادۍ نه مني، خو قانون تطبیقي عملي کوي. او حال دا چې هغه قانون دلته په هېڅ امکان نه لري چې طالب غوندې یو چا لخوا د هغه قانون اول ذهلا ومنل شي. دومه دا ده چې د هغه د تطبیق لپاره بیا همغسې نظام پکار دی، همغسې حاکمیت پکار دی، همغسې کدرونه پکار دی، همغسې د هغه قانون درک کوونکي قاضیان پکار دي. ته په دغو اخوندانو باندې ته هغه قانون تطبیقوې. دا نړیوالو ته یو په اصطلاح یو د خټې پزه ایښودل دي، خلکو ته دا ویل دي چې ګواکې موږ دلته په افغانستان کې قانونمندي غواړو. او دریم دلیل یې چې دوی دغه قانون ته مخه کړه هغه دا ده چې زه پرې خبر یم په دې تېرو یوه نیمه 2 میاشتو کې دوی چې چېرته خواخوږی درلود د طالبانو، دوی ته پوه سړی ښکارېده. دوی ته خو چې هر څوک 15 لغتونه زده یي، سیاسي دوی ته هغه ووایي، دوی ملاتړ یې کړی، دوی فکر کوي چې ډېر پوه سړی ده. ځلاند هم دوی ته پوه سړی ښکارېدو، خیر الله خوا دوی ته ډېر زیات پوه سړی ښکارېدو. دغه د پوهنتون رئیس یې مقرر کړی ده، دغه دبای دوی ته ډېر پوه سړی ښکارېدو. د ټولو پوه خلکو ته دوی خطونه او مسیجونه کړي وو چې ته یو قانون ولیکه، یو شی داسې ولیکه چې موږ یې مسودې په حیث باندې بحث پرې وکړو. بیا څه خلک سره ناست وو، یو شیان یې لیکلي وو، د اصولو په نامه باندې یو څه وخت مخکې چې خپاره شوي وو. هغه نهایي زیات خلکو ورته مسخره کړي دي چې چاته چې محتاج. قانون خو خپل الفاظ لري، خپل عبارتونه لري، خپل طرز لیکلو لري. قانون لیکل خو عادي کار نه ده. په قانون کې خلک چې پرې پوهېږي د درک لپاره یې خلک تخصصونه کوي، په لسګونو کاله تخصص کوي. دا خو چې ته خپله قانون لیکي خو باید یو څوک یې نو هغه دوی هوښیارانو چټیات ورته لیکلي دي په کاغذو کې، هغسې اوس خلکو ته ورښکاري، هغه ورته وایي دا څه شی دی، د خدای په غضب ککړو، دا خو نه قانون ته ورته شی ده، نه الفاظ یې قانون دي، دا ایسته کوي، دا څوک تر شي ونه ویني. هغه دوی غیر مستقیم خپاره هم کوي دې لپاره چې خلک یې وګوري او دوی د خلکو عکس العمل وګوري. خدای شاید ما په هغه باندې ډېر هغه باندې مې لیکل وکړل په همغه اصولنامه یې بلله که اصول د اسلامي امارت. بیا مې ویل مال اوس دا څه ورته خپروې، خو له دغه شي هم د استفاده کوي، کېدای شي بیا ګوتې پکې ووایي، یو شکلي سمونه پکې وکړي، ووایي چې دغه دا. نو په دغه خاطر مې هغه لیکل بیخي پرې ونه کړل. نو دریم علت یې دغه دی. اول علت یې دا ولو چې دوی افغانانو ته یو هغه ورکوي، یو دروغ تصور ورکوي چې ګواکې دلته رښتیا یو حکومت روان دی، دلته طالبان بدلیږي، دوی نظریات بدلوي، او دا د وخت عامو افغانانو ته
دوم دا ده چې نړیوالو ته وایي دلته یو قانون شته، په حقیقت کې یو قانون نشته، ځنګل دی افغانستان. ما مخکې د ځنګلوالي مثالونه درکړل چې په لږ تر لږه د 10 وزارتو مثالونه زه درکوی سم چې په تېره یوه میاشت کې هر یوه ډله راځي خپل وزیر پکې کېنوي، بیا هغه بله ډله راځي هغه ځینې وباسي خپل وزیر پکې کېنوي. وژنې سره کړي، مرګونه یې کړي دي. زید حمید دا نن به بخښنه غواړم، زید حمید نه دا فیض د پاکستان د استخباراتو مشر دا نن به خبر سوي یاستئ چې نن خبره بیا رسوا سوله چې دا سړی افغانستان ته دوی ترمنځ اختلاف و هلته راغلی و اختلافاتو او د دوی لپاره د فوج جوړولو په برخه کې مرستې ته راغلی و. دا بیا بله خبره ده چې دوی افغانستان ته فوج جوړوي، پاکستان افغانستان ته فوج جوړوي. پوځ که موږ جوړولی اصلا به مو جوړولی د پاکستان په خلاف، ځکه پوځونه چې دي په دا نړیوال نظم کې، په دا اوسني نړیوال نظم کې ویره له ګاونډي ده. د هر هیواد له خپله ګاونډي ویره لري او هیڅ ګاونډی په بل ګاونډي باندې د خپل سلامتیا له لحاظه اعتبار نشي کولی. کویت او عراق ډېر نږدې ملګري وو. کویت د عراق او ایران په جګړه کې عراق ته ډېر زیات امکانات او پیسې ورکول، لیکن هغه صدام حسین مخ یې پرې راواړو، کویت یې اشغال کړ. دا د ګاونډیانو ترمنځ دغه بې اعتمادي چې ده دا انسیکیورټي ده په نړیوالو اړیکو کې یوه تیوري ده د ریالیزم په نامه. د ریالیزم د تیوري اساسي او د ریالیزم تیوري باندې دا نړیوال سیاستونه ټول روان دي، د لویو قدرتونو سیاست ټول ریالیست سیاستونه دي. د چین سیاست چې د ریالیستیک سیاست دی، د امریکا سیاست ریالیست سیاست دی. په دې کې یو اصل دا ده چې هیوادونه په انسیکیورټي کې ژوند سره کوي، یو له بل سره په رقابت کې ژوند سره کوي. there is no cooperation, there is always competition. د هیوادونو ترمنځ هر وخت که سیالي ده او رقابت دی. همکاري د هیوادونو ترمنځ په حقیقت کې نشته. همکاري تر هغه وخته کوي چې خپله ګټه یې پکې، د بل چا د ګټې لپاره یې نه کوي. ستراتیژیکو مسایلو کې یو له بل سره قطعا همکاري نه کوي. په امنیتي چارو کې همسایه په همسایه باندې هیڅ وخت باور نه کوي. دا به اول واري دغسې یو ګاونډی چې له تا سره د ځمکې تنازع هم لري، د پولي تنازع هم له تا سره لري، مشکل هم لري، د اوبو مشکل هم در سره لري، تاریخي مشکل هم در سره لري او عملا یې هم ډېر بد در سره کړي دي او هغه د راځي تا ته تا امنیتي ځواک جوړوي. دا ډېره خطرناکه مسله ده. نو هدف دا دی چې افغانستان د پاکستان له خوا اشغال دی د دغو ګوډاګیانو په وسیله باندې، او اوس دې اشغال ته یو پوښ ورکوي، یو مخ ورکوي. ظاهره دغه دی موږ پخواني یعنې موږ دومره ریښې لرو په افغانستان کې، د افغانستان ریښو ته ژمن یو. په حقیقت کې هیڅ شی هم نشته، نه دوی د هغه وخت د اساسي قانون مطابق د افغانستان بیرغ مني، نه د هغه وخت د اساسي قانون مطابق د نظام جوړښت مني. دوی امارتي نظام د اوس جوړ کړی نظام نه ده، خو یو امارتي رژیم یې جوړ کړی دی. نه د هغه وخت د اساسي قانون مطابق تاسو ته شوراګانې جوړوي، ملي شورا او نورې شوراګانې. نه د هغه وخت هغه د انتخاباتو طرز ته دی ژمن دي. نه د هغه وخت د اساسي قانونو په اساس باندې فردي ازادیو نورو ازادیو ته ژمن دي. بس دا ټول هر څه به بیا بیرته دی نه مني، ځکه هلته یې قید ورسره ایښی دی چې مګر په هغو ځایو کې چې هغه د اسلام خلاف وي. بس درته وایي به چې دا خو اساسي قانون د اسلام خلاف و، په دې ځای کې دا موږ نه مانو، دا فلاني ځای کې د اسلام خلاف ده، دا اوس نه منو. اسلام خو یې ده په خوله ده، په دا تېر 20 کاله کې 20 وارې بدل کړی ده. په دا 40 کاله کې دغو اسلام کارو اسلام 40 وارې بدل کړی ده. هر ورځ چې هر طرف ته یې اړی وروره د موم او شی دی، هر شی چې جوړولی شي، د خټې د لندې خټې جوړ شی دی. بس کله یو شیپ چې جوړوي، کله بل شیپ چې جوړوي. اسلام هم د دوی د خپل هغه شی دی، د خپل لاس شی دی، چې رقم یې کوم طرف ته اړی به. نو دا خپله دغسې وایي چې موږ اساسي قانون په افغانستان کې غواړو. دا دوی خپل د همغه اسلام مخالفت دی چې دا تېر 20 کاله کې دوی دلته ویلي وو چې موږ وضعي قوانین نه منو. دلته په تاسې له دې ملایانو سره ډېر بحثونه کړي، له دا په پوهنتونونو کې چې دوی خوارج دي، دوی ملاتړي وو، دوی به تل دا خبره کوله چې موږ خو دغه نه منو. او د موالاتو قاعده به یې کاروله چې دا خلک د افغانستان د حکومت اتباع ځکه کافر دي، د ولا او د برا د قاعدې په اساس باندې. دا تاسې ګوګل کوئ د ولا او برا قاعده په پښتو دري کې کافي ډېر لیکل پې سوي دي. دې په اساس باندې اوس دا نظام او د دې اتباع کافر ځکه د کفارو په څنګ کې درېدلي دي. بیا چې دی بیرته د کفارو په څنګ کې درېږي، د چین له حکومت سره وعده کوي چې زه به یې غور درته ټکوم
او له امریکایانو سره وعده کوي چې زه به القاعده اوس نو که ته د دې وعدې خلاف کار کوي دا خو یو ناروا کار دی ځکه چې مسلمانان بالخصوص یو څوک چې د مسلمانانو حاکم ځان ته وایي هغه باید بې وعدهتوب ونه کړي شرعا یې باید ونه کړي المسلمون عند شروطهم دا شرعي قاعده ده ځکه د دې شرم بیا بیرته مسلمانانو ته ستنېږي چې وایي مسلمانان بې عهده دي بې ژمنې دي نو که ته اوس القاعده نه ورسره ټکوې نو خو خو د عهد مخالفت وکړ که بیا سبا هغه بیرته په تا باندې جنګ وکړي د هغه جنګ صحیح ده ځکه صحیح ده چې تا عهد ورسره کړی د عهد باندې د وفا نه ده کړې او که دې چېرته عهد که چېرته دې وعده ورسره ودرېدې خو بیا د خپل نظریې په خلاف یې تا 20 کاله دلته ویلي دي چې د کفار ورسره به د مسلمان په خلاف نه درېږي نو اوس هغه القاعده چې تا وطن پرې لوټ کړی د هغه په مقابل کې ولې له امریکا سره اوس درېږي په هغه کې په قرارداد کې او د غورو په خلاف ولې له چین سره درېږي او دغه ټي ټي پي چې د تا په سر باندې مړي وکړل او مرګونه یې وکړل پاکستان له پوځ سره په دښمني واوښتل دغه قبایل چې د تاسو په سر باندې له پاکستاني فوجي سره لاس و ګریوان سول او د پاکستان فوجونو دوی ناموسونو ته لاس درځی وکړ په دې سوات کې به تاسې خبر یاستئ چې خلکو خوندې به په تاڼو کې کېنولې بیا به حال ورکوو چې ته اوس نو په خپله خور پسې راسه اوس هغه خلک چې دی هغه د هغو په مقابل کې ته بیرته له پاکستاني سټیټ سره ملګری یې او هغو خلکو ته وایې ستاسو په خپل ملک کې شریعت نه سئ راوستی زما له خاورې استفاده نه سئ کوی تا په خپل وطن کې په اصطلاح د هغو له خاورې استفاده وکړه شریعت دې راوړ د هغو کورونه دې په پاکستان رویجا کړه هر څه دې وکړل هغوی ته اوس بیا اجازه نشته چې تا له خاورې هلته شریعت راولي ځکه چې دلته بیا ته سیاستمدار سې چې کله دین مسله درته راواخلو چې ورته ووایي چې د افغانستان حکومت دا کار په دې اعتبار کوو هلته ته بیا دین پرست سې بیا وایې چې نه دا خو دین خلاف ده دا خو د ولا او برا د قاعدې په اساس باندې دا خو د شریعت په اساس باندې دلته خو وضعي قوانین دي دلته خو له کفارو سره موالات جرم ده دا خو له حربي کافر سره مرسته ده او چې کله بیا بیرته تا ته ووایو بیا تل دغسې سیاسي بیرته سیاسي شی راته وایي چې زه خو باید سیاسي مصلحتونه دلته په پام کې وساتم په هر صورت نورم وخت نه ضایع کومه خبرې مې لکه چې اوس هم اوږدې شوې خدای د وکړي سر باندې غمېدلې به نه کامیاب اوسئ سرلوړي اوسئ په لوی خدای مو سپارم